السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز، یک بار دیگه خوش آمدین به برنامه کابل به سوی آبادانی. این برنامه از طرف شاروالی کابل به همکاری تلویزیون ملی افغانستان در هفته یک بار برای شما پیشکش می شود. در بخش نخست این برنامه همکارم بریالی نوری از روند کار توسعه سرک کوتل یک گزارش تازه برای شما ارائه می کند. و در بخش دوم هم گزارش های خواهیم داشت از آمادگی های مسئولان در شاروالی کابل در ایام عید و همچنان پیام های شما. با امید قبولی عبادت های همه ما و شما به درگاه الله متعال و با امید این که این ماه پرفضیلت را به خیر سپری کرده باشید، عید شما مبارک و آرزو میکنم روزهای عید خوب و خوش در پیش داشته باشید. آغاز میکنیم برنامه این هفته کابل به سوی آبادانی را. کار ساختمان توسعه قسمت دوم سرک کوتل خیرخانه در هفته که گذشت رسما با قطع نوار توسط ملا عبدالغنی برادر معاون ریاست الوزراء در حالی که با وی مولوی عبدالرشید چروال کابل همراه بود آغاز شد. در بخش نخست برنامه بیاییم که یک گزارش از مراسم افتتاح این برنامه ببینیم. د ترافیکي ګڼې ګوڼې د کمښت او ترانسپورتي اسانتیاو ته د لاسرسي په موخه د خیرخانې کوتل د دویمې برخې سړک د پراختیا چارې د ریاست الوزرا د مرستیال ملا عبدالغني برادر له لوري په داسې حال کې چې کابل ښاروال مولوي عبدالرشید یې ملتیا کوله د پټۍ په پرې کولو سره پیل شوې. په یادو مراسمو کې د ریاست الوزرا مرستیال د کابل ښار لپاره د کابل ښاروالۍ ترسره کړي فعالیتونه وستایل او خپل رضایت او کلک ملاتړ یې ترې څرګند کړ. ویل چې د کابل ښار د پراختیا او معیاري ودې په موخه به روان کال پرلپسې ګڼ شمېر پروژې پلي شي. نوموړي له ښاریانو وغوښتل چې د پروژو په پلي کولو او د نورو خدماتو په وړاندې کولو کې له کابل ښاروالۍ سره همکار اوسي. ډېر خوشحاله یم چې نن د داسې پروژې د افتتاح لپاره په دې ځای کې حضور لرم. نه یوازې دا پروژه چې دلته افتتاح کیږي، الحمدلله چې کوم خدمتونه د ښاروالۍ په دې ښار کې شوي دي هغه ټوله موږ ته د ستایلو وړ دي. باید ټول ملت په دې باندې راضي او خوشحاله اوسي. نه یوازې دا ځای چې اوس موږ ولاړ یو د دې د افتتاح دپاره یو، نور کارونه نورې پروژې هم انشاءالله د افتتاح او د شروع په حال کې دي. په هغو کې به هم انشاءالله که وخت و زمینه برابره ده دي موږ به په هغو کې هم ګډون کوو. د کابل ښاروالۍ د ودانیزو چارو او ښاري ترانسپورت مرستیال انجینر عامر یاسر د خیرخانې کوتل د دویمې برخې سړک په اړه معلومات وړاندې کړل او ویل چې د کوتل کیڼ اړخ ته دا سړک له سرای شمالي چوک د کوتل تر بازاره پورې غځېږي چې 3910 متره اوږدوالی او 28 متره پراخوالی لري او د کابل ښاروالۍ له داخلي بودیجې پرې 370 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. د ښاغلي یاسر په وینا د دې پروژې چارې به تر راتلونکو 10 میاشتو پورې بشپړې شي او د جوړولو چارې به یې د شپې او ورځې مهال په 2 کاري شیفټونو کې روانې وي. د خیرخانې کوتل د دویمې برخې سړک د جوړولو په چارو کې پلې لارې، استنادي دیوالونه، لښتي، کرښې اچونه، تمځایونه او د ترافیکي نښو نصبول شامل دي او د یوې معیاري سړک د ټولو برخو په ګډون به په بنسټیزه توګه جوړ شي. یاد سړک د کابل شمال یو مهم نښلونکی او ترانزیتي سړک شمیرل کیږي چې 10 ولایتونه له کابل ښار سره نښلوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. کابل د آبادۍ په لور خپرونې ګران لیدونکو زموږ خپرونې ته یو ځل بیا په خیر راغلاست. نن راغلی یو د برنامو او پروژو ریاست ته چې د محترم انجینر صاحب میررحمان ناصري سره مرکه لرو. د خیرخانې کوتل د سړک په اړه باندې معلومات د دوی څخه غواړو. زموږ سره پاتې شئ. د لومړي سوال په ډول کې موږ ته ووایه چې په اوس وخت کې تقریبا یوه هفته کېږي د خیرخانې کوتل سړک نوی شروع شوی دی. دغه سړک څو متره اوږدوالی لري او په څومره وخت د تکمیلیږي؟ بودیجه د ښاروالۍ له خوا نه ده او که د کوم بل خوا نه تمویل کیږي؟ ریاست په اوس وخت کې د خیرخانې کوتل په اړه باندې کوم پلان لري؟ هغه سړک څومره وخت کې جوړیږي؟ بودیجه د کابل ښاروالۍ له خوا نه ورکول کیږي او یا که د کوم بل شرکت له خوا نه تمویل کیږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الکریم. له هر څه نه مخکې تاسو ته ښه راغلاست وایو. د کابل ښاروالۍ لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده یو لویه خدماتي اداره ده چې موږ له 10 څخه زیاته خدماتي فعالیتونه یعنی 10 نوع څخه زیات خدماتي فعالیتونه لرو
چې د هغو جملې څخه یو مهم فعالیت د بیا رغونه یا د ټولګټو چارو ترسره کول دي. مونږ د کابل ښاروالۍ د پروژو د تنظیم ریاست مونږ سږ کال له 300 څخه زیاتې پروژې لرو چې له نیمایي څخه زیاتې د کابل ښاروالۍ له داخلي بودیجې څخه تمویلیږي او مونږ د انکشافي بودیجې چې په پلان کې نیولې ده 15 میلیارد او 240 میلیونه افغانۍ په نظر کې نیول شوې د روان کال لپاره. او مونږ د کابل ښاروالۍ د کوتل پروژه چې 3 بخشه لري. اوله حصه یې اوس د ډیزاین لاندې ده چې ښي طرف ته د کیپیک له چارایي نه ښي طرف د شروع ده تر کوتله پورې، او دومه حصه یې چې مونږ ابتدا کړې ده 370 میلیونه افغانۍ قیمت لري چې طول 3210 متره ده او عرض د سړک 20 متره ده چې دواړو طرفونو ته د تقریبا 3 متره په اندازه باندې پیاده رو لري. او همدارنګه درېیمه حصه بیا زموږ د مزار اډې نه شروع ده تر مخکې د کوتل نه خواته مسې جریان لري. نو اوس فعلا په دویمه حصه مونږ چې د کیپیک چارایي نه تر کوتل سر یا مزار اډې پورې ده په هغې باندې کار جریان لري، البته په 2 کاري شفټونو کې یعنی شپې او ورځې. رئیس محترم مننه کوم که په لنډو کې راته ووایاست چې د خیرخانې د کوتل سړک د کابل ښاریانو او هغه ولایتونه چې د کابل سره وصل کوي د هغو د خلکو لپاره څه اهمیت لري او د دغه سړک استملاکي چارې څومره موقعیت لري دي؟ د هیواد له مهمو ستراتیژیکو لویو لارو څخه ده چې د افغانستان شمالي سیمې یا 11 ولایتونه د مرکزي او همدارنګه د جنوب یا لویدیځ او همدارنګه د شرق سره وصل کوي. زمونږ هیوادوالو خصوصا د کابل ښاریانو ته به ډېر سهولتونه د دې پروژې په تطبیق سره رامنځته شي چې د ښار د شمالي سیمې ګڼه ګوڼه به ډېره ورسره کمه شي او همدارنګه د شمالي مناطقو د کابل ښار د ولسوالیو یا د نږدې ساحو زمونږ د هیوادوالو هغه ښار ته راتګ به اسانه شي، په کم وخت کې به راځي، خپل مالونه به ښاره پورې زر رسولی شي. او همدارنګه زمونږ علمي او تحصیلي محصلین او همدارنګه متعلمین به په خپل وخت سره تعلیمي مراکزو او تحصیلي مراکزو ته رسیدګي وشي کولی. او همدارنګه د کابل ښار د چاپیریال کومې ستونزې چې دي یا الودګي چې ده د هغې مخنیوی به انشاءالله وشي د دې پروژې په تطبیق سره. هلته چې د موټرو کوم ازدحام د کوم د غږونو له اثره چې کومه فضا ککړتیا رامنځته کیږي هغه به انشاءالله کنټرول شي. او همدارنګه زمونږ ښاري پراختیا لپاره مهم اصل ده. رئیس محترم مننه کوم چې موږ ته وخت راکړئ. سلامت اوسئ. ګران لیدونکو اوس هم زموږ برنامه جریان لري، زموږ سره پاتې شئ. از توجهتان تشکر. قابل یادآوری است که با فرارسیدن فصل بهار در کنار قیریزی جاده های عمومی که یک نمونه آن توسعه سرک کوتل است، کار کانکریت ریزی سرک های فرعی هم در نقاط مختلف شهر کابل آغاز شده. در این بخش برنامه هم در پیوند به ساخت و کانکریت کوچه های فرعی همکارم مصطفی صدیقی برای شما جزئیات ارائه میکند. ښاروالي کابل در سال مالی 1402 هجری شمسی با تعداد 58 پروژه سرکسازی را طراحی کردند که در امسال تطبیق میشه. خوشبختانه 20 پروژه زیادتر کار کانکریت ریزی عملا جریان داره. پروژه خرد و بزرگ داریم، پروژه داریم به سطح سرک های کلان و سرک های فرعی کوچه ها کارشان جریان داره و بعد از عید بخیر
بیش از 100 پروژه که با همکاری اداره پروژه ملل متحد با همکاری از اونا با شهراللی کابل ترتیب شده، کار از اونا عملا بعد از این آغاز میشه و فعلا کار کانکریتیزی سرک بسیار یک سرک‌های مهم، سرک مقابل بلاک‌های چهارراه قنبر تا سرک کمپنی که نزدیک به 1 کیلومتر و با عرض 30 متر جریان داره. علاوه از ساخت سرک، ساختمان سرک به شکل قیر داریم، ساخت سرک به شکل سنگفرش هم داریم. در پروژه احمدشاه بابامینه 2 پروژه سنگفرش سرک داریم. ساخت سرک به شکل سنگفرش است که نتیجه بسیار خوب داره از کانکریت و قیر کرده، چون هم مقاومت زیاد داره و هم در قسمت تغذیه پای زیرزمینی بسیار مفید است. یک پروژه در بلاک 8 احمدشاه بابامین است با طول بیش از 7 کیلومتر و یک پروژه که 25 کوچه سرک فرعی میشه و یک پروژه دیگر در بلاک 9 احمدشاه بابامین در ناحیه 12 است که هم نزدیک به 8 کیلومتر است، حدودا 8 کیلومتر است که 26 سرک فرعی میشه. کار از نو خوب پیشرفت داشته و بعد از این پروژه زیاد داریم که کار کانکریتیزی از نو در سطح شهر آغاز میشه در نواحی مختلف. از همکارم مصطفی صدیقی تشکر. آیا می دانید مسئولیت ما در برابر شهر در ایام عید چیست؟ سلام برادر، صحت خوب است؟ چال داره؟ بخیر است؟ خوب هستین؟ خیر و خیرت است. مهربانی زحمت دادیم محترم در ارتباط به فرا رسیدن عید سعید بدر، در ارتباط به استفاده از زباله‌دانی که ریاست محترم تنظیف ناحیه 16 پرسنلش در ایام روزهای عید هم فعال کار میکنن و از شما اهالی شریف هم خانواده محترم ما خواهشمندیم که در ایام روزهای عید استفاده از زباله‌دانی که جایشان مشخص مکانش است با همکاری با موظفین تنظیف شما یک دولت همکاری بکنید که با جای مکان تعیین شده شون و ما انتقال بتین با همکاری از تشکر. اول شما رو میگم بعد از خوش آمد خداوند عید سعید بخیر سر ما شما زود بیاره و سپری بکنه ان شاء الله. ما قبلا هم کوشش کردیم و حالا هم کوشش میکنیم و در آینده هم خود کوشش کردیم به خاطر تنظیف محیط زیست فایدهش برای خود ما. ما ایره میگیم که اول خداوند متعال عید الحمدلله با یک فضای صلح و آرامی عید ما تجلیل میکنیم. از هموطنان خود خواهش میکنیم که دعا به امارت اسلامی کنه که سطح رهبری امارت اسلامی بالای ملت همیشه دست شفقت کش کرده و کش کنه و از مردم هم خواهش میکنیم که با امارت اسلامی همکار باشند در تامین امنیت، در حیث پاکی و صفایی شهر همکار باید باشند. روزای عید خانه یکی دیگر خبر بگیرن و در ضمن در پولی که روزای عید میرن و به طفلای خودان به اطفال خودان نصیحت بکنن همین چیزایی که میخورن در راه نندازن، در جویا نندازن و همین فرهنگ پاکی نظافت اینمی را بر طفلا باید نصیحت بده.